دا کوڅه شاوخوا 140 کورونه لري چې وینه یې له خښتو جوړ دي او ټیپیک ډول باندې کړکۍ سپین رنګ لري. او لکه څنګه چې فریدریخ یو علم پاله او فرهنګ پاله پاچا و، نو عالمانو ته یې قدر ورکاوه. په قصر کې زښته ډېرې مجسمې کارېدلي دي یا پکې ځای پر ځای شوي دي د ډیزاین لپاره یې. تر ټولو ستر هال دی او شاوخوا 1000 کسان پکې ځایېږي. سلامونه او نیکې هیلې. راځئ نن د پوتسدام ښار در باندې وګورم. پوتسدام د جرمني پخوانی پایتخت دی یا پلازمینه ده. ښکلی ښار دی، ننداره به یې وکړو. زما سره اوسئ. دا هم د پوتسدام هاپتبانوف یا مرکزي سټیشن دی او دې خواته چې وځئ د ښار مرکزي سیمه ده وړاندې. د جرمني د قصرونو ښار ته ښه راغلی. دا پوتسدام ښار دی او د برانډنبرګ ایالت مرکز دی. دا ښار له بلډین څخه شاوخوا 30 کیلومتره لرې دی. له هغه ځایه مستقیم ټرین راځي او کولی شئ دلته بیا له هاپتبانوف یا مرکزي سټیشن څخه راشئ د لیدلو وړ ځایونه او قصرونه وګورئ. دا ښار د قصرونو په ښار مشهور دی ځکه ډېر تاریخي قصرونه لري او د ډېر وخت لپاره د جرمني د امپراتورۍ او له هغه وړاندې د پروس د امپراتورۍ پایتخت و. پخوا مخکې له دې چې جرمنان سره یو شي د پروس امپراتوري وه او د ډېرو کلونو لپاره دا ځای د پایتخت په توګه له دې ښار څخه ګټه اخیستل کېده. بیا وروسته چې په 1870 کال کې د جرمني امپراتوري جوړه شوه او ټول جرمنان سره یو شول، نو بیا هم دا ښار د پایتخت په توګه وټاکل شو چې بیا وروسته پایتخت برلین ته انتقال شو چې برلین هم همدلته نږدې دی. دا یې د ایالتي پارلمان ودانۍ دی یا لندستاګ او د ښار په مرکز کې ده. ټوریستان راځي بیا په ګروپي ډول دلته ګرځي او کوم لارښود کسان چې دي هغه ورته معلومات ورکوي.
دا چې ګورئ د سنت نیکلاس په نوم کلیسا ده د 1813 او 1820 کلو ترمنځ جوړه شوې ده. لوړوالی یې اووه متره دی او په نړیوال جنګ کې یو څه ورانه شوه، خو بیا په 1981 کال کې بیرته جوړه شوه. دې خواته دا بیا د فلمونو موزیم دی. پوټسدام د فلمونو په جوړولو کې هم مشهور دی او د اروپا تر ټولو زړه سټوډیو په پوټسدام کې ده. دلته هم میله ده او دا شور او غوغا چې وینئ دا د دې ماشومانو ده. دلته نو هرې خواته تاریخي ودانۍ او د یادګار څلي دي. دا هم یوه ودانۍ ده تاریخي. او اوس ورڅخه د موزیم کار اخیستل کېږي. دې خواته وړاندې نټور کونډن موزیم هم دی، د هنر موزیم. که برلین براندنبرګ ټور یا د براندنبرګ دروازه لري، نو پوټسدام ښار هم براندنبرګ ګیټ یا د براندنبرګ ستره دروازه یا ګیټ ورته ویلی شو لري. او دا په پوټسدام کې د ښار په غربي څنډه کې دی دا ځای او دا دروازه، او خلک یې لیدلو ته ډېر راځي. شاوخوا نور هم ښکلي ځایونه شته. که پوټسدام ته راغلی په ښار کې وګرځئ نو بیا دلته راتللی شئ. د دروازې نه هغې خواته بیا د ښار مرکز دی. دا هم سیمه ییز مارکیټ دی چې ځینې وخت په دې کې داسې میوې یا سبزۍ هم وي چې د سیمې له مارکیټ یا ځمکو یا زراعتي ځمکو څخه راوړل کېږي او بیا دلته پلورل کېږي. دا هم د ښار په منځ کې مرکزي څلورلارې ده. دا وړاندې هم د سنت پیټر اینډ سنت پاول په نوم یوه کلیسا ده چې په 1880 کال کې جوړه شوې ده. او دې ته نږدې د هالنډیانو محله ده یا سیمه ده یا کوڅه ده چې هغه ډېره مشهوره ده. یو وخت چې پخوا وخت کې هالنډیان دلته مهاجر شوي وو، بیا یې په خپل سټایل دغلته کورونه او ځایونه جوړ کړي دي. هالنډ کې عموماً ودانۍ په هالنډ او بلجیم کې که ولاړ شئ له خښتو جوړې شوي دي، نو دلته هم هغوی په خپل سټایل جوړ کړي دي. نو که زموږ خلکو ته هم اجازه ورکولی ممکن اوس به م کلاوې ویلې وې. دا هم هغه د هالنډیانو مشهوره کوڅه ده. دا کوڅه شاوخوا 140 کورونه لري چې وینه یې له خښتو جوړ دي او ټیپیک ډول باندې کړکۍ سپین رنګ لري. دا کوڅه د هالنډي مهاجرو او صنعتګرو یا تجارانو په وسیله چې دلته راکډه شوي وو په هغې وخت کې جوړه شوې ده. په 1930 کال کې کار پیل شوی و.
او تر 1941 کال پورې دوام درلود. او ویل کېږي چې دا له هالند د باندې د هالندیانو تر ټولو ستره کمیونټي یا ټولنه ده چې اوسېږي. اوس ښایي په نورو هېوادونو کې هم وي، ځکه په استعماري کلونو کې هالندیان هم ډېر افریقا او نورو هېوادونو ته ولاړل، خو په هغې وخت کې ډېر دلته اوسېدل. که هالند او بلجیم ته ولاړ شئ، دا ډول کوڅې او کورونه به ډېر زیات ووینئ. دا همنوی نټور دی چې د برانډنبرګ یوه بله دروازه ده، او د دې دې خواته کته هم د ښار مرکزي سیمه ده. دا دروازه هم په 1955 کال کې جوړه شوې، خو بیا څو ځله رغېدلې او ترمیم شوې ده او بڼه یې بدله شوې. دلته ډېر رستورانتونه او هټۍ دي او ډېر خلک راځي له دې ځای نه، له همدې کبله هم لیدنه کوي. دا هم نقاشي ده، دلته هنرمندان هم ډېر دي. Ich mache ein Video. Danke. او دا هم د ښاري حکومتولۍ ودانۍ یا شتند سمت دی. په پوتسدام کې لکه څنګه مې چې مخکې وویل اکثره ودانۍ تاریخي دي او ډېر ښکلي جوړښتونه لري. د پوتسدام ښار د هاول سیند پر غاړه واقع دی او د دې ښار په شمالي برخه کې یو ډېر ستر پارک دی چې د نوینا پارک په نوم یادېږي. په 1914 کال کې د جرمني د هغه وخت قیصر یا امپراتور امر وکړ چې د هغه د زوی دپاره د په دغه نوینا پارک یو قصر جوړ شي، او دا قصر تر 1917 کال پورې ورغېد او شاوخوا 106 کوټې لري. په هغې وخت کې ډېر مډرن او جالب و. خو بیا جالبه دا ده چې په همدې قصر کې د جرمني د ویشلو تړون وشو. په 1945 کال کې کله چې دوهمه نړیواله جګړه ختمه شوه، په هغه وخت کې د امریکا واکمن هری ټرومن، د روسیې واکمن ستالین او همداشان د بریتانیا لومړی وزیر چرچل په دغه قصر کې راغونډ شول او د ډېرو ورځو لپاره دلته د دوهمې نړیوالې جګړې د پای او پایلو په اړه خبرې وکړې او ځینې پرېکړې وکړې. دا کنفرانس ډېر مهم بلل کېږي د 20مې پیړۍ په تاریخ کې، ځکه د نړۍ په نظم یې اغېز درلود. په هغه وخت کې دا قصر د دوی لپاره یو څه ترمیم شو او په منځ کې یو ستوری کېښول شو چې د پخواني شوروي اتحاد سمبول و. د هغه تړون له مخې بیا جرمنی په 2 برخو وویشل شو، ختیځ او لویدیځ، او له هغې ورځې نه بیا سړه جګړه پیل شوه چې متاسفانه افغانستان هم بیا د هغې سړې جګړې قرباني و. او بیا وروسته د پخواني شوروي اتحاد په نړېدو او په افغانستان کې د شورویانو د ماتې همدا ډول د برلین د دیوال په نړېدو او د جرمني په یو ځای کېدلو سره هغه جګړه پای ته ورسېده. دا قصر هم ډېر ښکلی دی او د هغه وخت د انګلیسي قصرونو په بڼه جوړ شوی دی. له ودانۍ څخه اوس د موزیم کار اخیستل کېږي، باید ټکټ یې وشي که غواړئ دننه یې وګورئ. هغه څه چې پکې وو هغه وخت نه تر اوسه شته. اوس یو څه ناوخته ده، که نه دننه ننداره به مو هم کړې وه، خو که خپله
راغلی کولی شئ دې ځای ته راشئ او ننداره وکړئ. دلته په جرمني کې یو شی چې ښایي پام شوی مو وي یا په اروپا کې یا په ټولو پرمختللو ملکو کې چې ډېر مهم دی هغه د پخوانیو ځایونو او آثارو ساتنه ده. ډېر وخت د یوه نوي شي له جوړولو نه ښایي د زاړه ځای ساتل مهم وي. له دې ځایه د پوتسدام ننداره او د څنګ ته همغه مشهور پارک دی سنسوسي، کوم چې ډېر زیات قصرونه پکې دي او ډېر خلک یې لیدلو ته راځي. دا هم د دې سیمې ګلخانه ده چې ګلانو ساتنه پکې کیږي او روزنه یې کیږي. لکه څنګه چې پوهېږئ جرمني کې هوا په ژمي کې یخه وي، نو له همدې کبله بیا ډېر ګلان باید دننه وساتل شي. دلته په پوتسدام او د برلین په یوه برخه کې د شاوخوا 150 قصرونو مجموعه ده چې د یونسکو د نړیوال میراث برخه ګرځېدلې ده. د دې پارکونو ډېره برخه په 18مه عیسوي پېړۍ کې جوړه شوې ده او ډېر مشهور پارک چې دی هغه سنسوسي پارک دی چې د بې اندېښنې پارک معنا ورکوي. ټول پارک د سنسوسي په نوم دی. پارک له دې ځایه پیل کیږي، د سنسوسي پارک یا د بې اندېښنې پارک، بې غمونو پارک یا بې غمه پارک. او بیا وړاندې پکې ډېر قصرونه دي، ډېر پراخه دی. مشهور قصر همغه سنسوسي پارک دی کوم چې د پروس د پخواني امپراتور فریدریک له لوري جوړ شوی دی. د تور پوستو مجسمې هم شته دلته او دا یې جالب وي. د دې قصرونو تر ټولو مهم دا قصر دی چې سنسوسي قصر نومیږي. دا هم د فریدریک له لوري جوړ شوی او لکه څنګه چې فریدریک یو علم پاله او فرهنګ پاله پاچا و، نو عالمانو ته یې قدر ورکاوه. له همدې کبله د فرانسې مشهور مفکر او د روښنګرۍ یو مخکښ ولټر هم راغی او ډېر وخت یې له فریدریک سره په دغه قصر کې تیر کړ. فریدریک ډېر عجیبه نظریات درلودل، خو په دې ویډیو کې متاسفانه ګنجایش نشته چې په اړه خبرې وکړو. خو په راتلونکي کې که فرصت و کیسې به وکړو، په دې اړه به هم بنډار وکړو. د جرمني تاریخ هم ډېر په زړه پورې دی
او ښه دا ده چې ډېره برخه یې ثبت شوې ده. دا هم سنسوسي پارک او سنسوسي قصر پارک د خپلو میوهدارو ونو له کبله هم مشهور دی. په دې باغ کې شاوخوا 3000 میوهدارې ونې کېښول شوې وې چې ډېرې اوس هم شته. دغه شاوخوا کې چې ګورئ، او د قصر جوړښت ډېر ښکلی دی. یو ښه دا ده چې تر اوسه په خپله بڼه ساتل شوی دی، او شاوخوا نور قصرونه هم ډېر ښکلي دي. د نورو ننداره به هم وکړو. څه فکر کوئ د یونسکو په نړیوال میراث کې په ساتلو باندې ارزي؟ زه خو فکر کوم چې ښکلا یې ډېره زیاته ده، او که برلین ته راتلی خامخا د دې سیمې لیدنه هم وکړئ. راتګ ورته ډېر اسانه دی. د برلین ټیکټ که ولرئ، بیا تر وانزې پورې په همغه ټیکټ راتللی شئ، او هغې دې خواته بیا یو ټیکټ اړتیا ده چې قیمت یې ډېر زیات نه دی، بیه یې زیاته نه ده، او کولی شئ د دې ځای له منظرې او د دې سیمې له لیدلو خوند واخلئ. که وخت مو درلود تاریخ یې ولولئ، او یا په همدې ویډیو کې معلومات ترلاسه کړئ، او بیا راشئ له خپله له نږدې هم ووینئ. قصرونو ترڅنګ دا پخوانی ژرنده، بادي ژرنده هم ده، او تر هغې د لاندې د قصر یوه بله برخه ده، او نور هم میوهدارې ونې دي، باغونه دي. لومړي فریدریک په پروس باندې شاوخوا 46 کاله پاچاهي وکړه، او د هغه وخت یو ډېر پیاوړی امپراتور یا پاچا و. هغه د سنسوسي قصر ډیزاین هم خپله وکړ، یا هغه لومړۍ طرحه د ده وه. د دې قصر له جوړولو 20 کاله وروسته یې په همدې سیمه کې یو بل قصر جوړ کړ چې هغلته وړاندې ښکاري، چې هغې ته بیا نوی قصر ویایي، او له سنسوسي قصر څخه به شاوخوا یو 800 متره لرې وي یا ښایي زیات، او هغه بیا تر دې قصر غټ دی او ښکلی دی. ویل کېږي چې فریدریک چې د ستر فریدریک په نوم هم یادیږي، خپله یې له شاهي اصولو او جګړو او سیاست و واک سره علاقه نه درلوده. ډېره علاقه او لیوالتیا یې له هنر و ادب و شعر سره وه. کله چې بیا په 28 کلنۍ کې د پلار له مړینې وروسته واک ته ورسېد، نو بیا یې فیلسوفان و ادیبان و شاعران ډېر نازول. له ده څخه هم ځینې لیکنې خپله پاتې دي، ډېره مطالعه یې هم درلوده، او په خپله پاچاهۍ کې په خپل واک کې بیا بریالی هم و. د دې ترڅنګ یې ځینې فتوحات هم وکړل، او د پروس امپراتوري یې پراخه کړه. د اتریش او هنګري ځینې سیمې د پروس له امپراتورۍ سره وتړلې. دی فریدریک د روښانتیا د غورځنګ پلوي و چې په هغه وخت کې په اروپا کې د هغه څپې خپرې وې. له همدې کبله یې والټر یا ولټایر خپل قصر ته دعوت کړ، او له هغه سره یې ډېر وخت لیکونه هم تبادله کړي دي. نو ډېر جالب شخصیت یې درلود، او دا قصرونه او دا سیمې، دا باغ، دا د هغه یادګار دی. د فریدریک په اړه یو بله قصه هم ډېره مشهوره ده. وی چې یو وخت په آس باندې سپور و او په برلین کې ګرځېد، چې ګوري د مخالفینو په دیوال باندې کومه اعلامیه نښلولې وه. دا یې نږدې ورغی
او هغه خلک چې هلته شاوخوا کې وو ورته وویل چې دا مو ډېره لوړه نښلولې ده. زه خو پاسپور یم لوستلی شم، خو هغه کسان چې پیاده دي هغه بیا نشي لوستی، باید د لاندې ونښلوئ. څوک چې ورسره وو هغو پوښتنه وکړه چې ولې، ځکه دا اعلامیه خو تا په مخالفت کې ده. د ځواب دا و چې که چیرې زه سم واکمن وم او په عدالت باندې واک چلوم نو څوک په یوه اعلامیه باندې زما واک نشي پرځولی، او که چیرته زما پاچاهي او زما واک دومره کمزوری وي چې په یوه اعلامیه باندې ساقطېږي نو حق یې دی او همدا اوس باید له منځه ولاړ شي. دا هم د قصر دا بل لوری دی. قصر ډېر ستر دی، شاوخوا 200 خونې لري او دې خواته یو عمومي دروازه ده. ویل کېږي چې هغه دا قصر د خپلو اداري کارونو لپاره هم ډیزاین کړی و. فریدریخ به خپلې اداري غونډې په دې قصر کې کولې. دا د نوی پالس یا د نوي قصر په نوم یادېږي. که دې قصرونو ته راتلی نو ډېر وخت باید په پام کې ونیسئ، ځکه ساحه ډېره پراخه ده، ځایونه ډېر دي او که کولی شئ سهار وختي راشئ تر څو ټولې سیمې تر مازدیګر پورې حتی وکتلی شئ، ځان سره خواړه اوبه راوړئ ښه به وي. په قصر کې زښته ډېرې مجسمې کارېدلي دي یا پکې ځای پر ځای شوي دي د ډیزاین لپاره یې. نه پوهېږم چې دقیق شمېر به یې څو وي، خو هرې خواته مجسمې دي. دا دی ماښام شو، خو ما ونه شوی کړی چې ټول قصرونه تاسو ته وښیم. دا وروستی قصر د نارنج قصر په نوم دی. دا به هم وګورو، هیله ده چې ویډیو یې سمه راشي او بیا به د خیره خدای پاماني وکړو. د جرمني په قصرونو کې زما چې ډېر خوښېږي یو دا قصر دی. دا د رومي مهندسۍ په شکل جوړ شوی، د رومي قصرونو نه په الهام جوړ شوی او مهندسي رومي ده. په دې قصر کې دننه یو هال دی چې ویل کېږي برلین او برانډنبرګ کې تر ټولو ستر هال دی او شاوخوا 1000 کسان پکې ځایېږي. د دې قصر کار په 1851 کې پیل شو او په 1844 کې پای ته ورسید. دا چې قصر د ګرمو سیمو په بڼه جوړ شوی نو د خرما ونې هم کرل شوي دي. د پارک او د سیمې ته راتګ وړیا دی، خو که چیرته غواړئ قصرونو ته دننه ورشئ بیا باید ټیکټ واخلئ. د سنوسي یو ټیکټ دی د پارک او قصرونو د ټولو دپاره، بیا هغه کار ورکوي ټولو قصرونو ته، بیا په همغه یوه ټیکټ تلای شئ نو بیا به ښه وي چې همغه یو ټیکټ واخلئ او د دې ځایونو ننداره وکړئ. ټیک ټاک لپاره شوټینګ هم روان دی.
مخې ته دا د اوبو حوض کې د قصر انځور ډېر ښکلی ښکاري. او په دوبي کې به په هغه برنډو کې کېناستل ښه خوند کا که نه یا ویده کېدل. دا هم وه له پوتسدام څخه د پښتون ګرځندوی د لړۍ یوه بله برخه. بیا هم له ما سره اوسئ، نور ښکلي ځایونه به هم درته وښیم. په ګډه به یې ننداره کوو. تر بیا ښه وختونه.